السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. که تاسو غواړئ فیسبوک کې هغه کسان هغه پیجونه هغه خلک چې تاسو فالو کړي دي، که تاسو غواړئ د دغه کسانو تعداد یا لیست چې د خپلو ملګرو څخه یا د فیسبوک کې د عامه کسانو څخه پټ کړئ، یعنې ستاسو ملګرو عامه کسانو ته پته ونه لګي چې تا څوک فالو کړي، څومره کسان دې فالو کړي دي. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته دغه سیټینګ وښیم. ویډیو تر پایه وګورئ. که ویډیو خوښه شوه لایک کړئ، زموږ اکاونټ سره فالو کړئ. ټول نه مخکې به تاسو لومړی فیسبوک کلاس کې په دې 3 لاینونو به تاسو کلیک ووهئ. بیا به دا سیټینګ کلاس کړئ. سیټینګ به چې کله خلاص کړ بیا به دې کې آپشن دی تاسو به پیدا کړئ د فالوورز ان پبلیک کنټینټ په نامه دی. دغه یو دی، تاسو به دغه خلاص کړئ. کله چې دغه آپشن خلاص شو په دې کې به تاسو پیدا کوئ دغه دی هو کین سی د پیپل پیج لیست یو فالو. دې نه مطلب دغه دی چې تا کم خلک فالو کړي، کم پیجونه چې تا فالو کړي باید دغه معلومات څوک وګوري. نو دې ته مخامخ دغه بټن ده، په دې بټن به تاسو کلیک ووهئ. په دې بټن به چې کله کلیک کړئ تاسو ته به داسې یو لیست خلاص شي. په دې کې د لومړی پبلیک مطلب دا دی فیسبوک کې هر څوک عام کسان وي، که هر څوک وي ستاسو دا معلومات لیدلی شي. په دې کې دویم دی فرینډ نه مطلب دا دی یوازې ستاسو ملګري لیدلی شي. دریم دی پکې فرینډز ایکسپټ، یعنې د څو ملګرو څخه پرته، یعنې دا فرینډ ایکسپټ باندې تاسو کلیک ووهئ. په دې کې به تاسو لیست خلاص شي. په دې هغې کې به تاسو چې څوک وغواړئ هغه د زموږ معلومات ونه ګوري، هغه به تاسو انتخاب کړئ. د هغې نه پرته نور هر څوک یې لیدلی شي، یوازې دغه کوم کسان چې تاسو انتخاب کړي دغه یې نشي لیدلی. په دې کې به څلورم دی سپیسیفیک فرینډ، یعنې هغه دې کې به هم لیست خلاص شي. په دې کې به تاسو کسان غواړئ چې ستاسو معلومات وګوري، هغه به تاسو انتخاب کړئ او د هغې نه پرته به هېڅوک نور نشي لیدلی. همدا انتخاب شوي کسان به تاسو چې معلومات ستاسو لیدلی شي. په دې کې اخري دی اونلی می، یعنې دغه معلومات چې دی یوازې زه غواړم چې وګورم. نو زموږ دغه آپشن پکار دی، نو تاسو په دې همدې آپشن باندې کلیک ووهئ. کله چې په تاسو په دې آپشن باندې کلیک وکړو واپس به لاړ شئ، د سیټینګ څخه به ووځئ، پروفایل ته به لاړ شئ. دغه پروفایل دی، په تاسو به په دې پروفایل باندې تاسو کلیک وکړئ. تاسو لیدلی شئ ما سیټینګ مکمل کړه، خو بیا هم دلته چې دی زما د کوم کسان چې ما فالو کړي دي هغو تعداد درته اوس هم ښایي. نو دا هغه معلومات دي چې یوازې تاسو لیدلی شئ. که غواړئ هغه معلومات چې زما ملګري او عام کسان لیدلی شي نو تاسو به لاړ شئ، په دې 3 ډاټو به تاسو کلیک ووهئ. بیا به د دې نه پس تاسو لاړ شئ دغه ویو از باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو تاسو اوس لیدلی شئ چې دلته اوس صفر لیکلی، نو دا هغه معلومات دي چې ستاسو ملګري او عام کسان یې لیدلی شي. ویډیو د سره لایک کړه، اکاونټ فالو کړه. نور ښه ویډیوګانو لپاره عبدالرحیم حنانجي سره اوسئ.